مفتي صاحب عبدالمنان اتل له لښکرګاه څخه پوښتنه کوي څوک چې سبق وایي او وروسته بیا سبق پرېږدي نو آیا دا ګناه لري او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا. محترمه دا ډېره اوږده پوښتنه ده، په لنډو جواب یې درته ووایم. نو علم که یو فرض دی، یو فرض عین دی، یو فرض کفایي دی. کوم علم چې دی ووایي بیا یې هېر کړي دغه مې نو سر نه خلاصېږي. که چیرې د لمانځه مسایل ده زده کړي بېرته یې هېرې کړي نو په لمانځه کې فرض مسلې سته، د فرض په اندازه ګناهکاره دی. که واجب یې پرېښودي د واجب په اندازه ګناهکاره دی، او که سنت پرېښود د سنت په اندازه، نو خو هر شی داسې دی. او بعضې داسې علوم دي لکه سړی منطق وي، حکمت و ریاضي وي، یا نور شیان سړی وایي، دا که هېر کړي نور مشکل خو نه دی، صرف ذکاوت ته تاوان دی. نو علم خو خپله فرض عین دی، خامخا سړی به کوي د بعضو شیانو علم لکه د پنځو وختو لمونځو علم، او د هغه رقم د روژې علم، او د هغه رقم د ټولو داسې وي چې یو سړی په یو کار باندې مبتلا شي د هغو علم، او د کلماتو مکفره و، او د هغه رقم مکروهه و علم، او د ریا علم، او د تمې علم، د حسد علم، دا شیان خو فرض دي. که دا سړی هېر کړي نو دا بیا بلکل څوک لري سخته ګناه لري. دا خو هغه د 13مه صفحه شامله دي مختار دی، او په 29مه کې د هغه شامله دي مختار جلد اول دا وایي چې بیا فرض کفایي علم هم شته چې سړی د حیض مسلې زده کړي، د نفاس مسلې زده کړي. دا خو نر ته نه ورځي، خو د دې لپاره زده کړي چې ښځې پوښتنه ځینې وکړي د ده زده کړي، او یا د تجارت مسلې زده کړي، د مضاربت مسلې زده کړي، د شرکت مسلې زده کړي. دا بیا فرض کفایي دي. نو په فرض کفایي باندې هم که چېرې راولاړ شو په دا علاقه کې سړی نه و، د ده زده وی، د بل چا نه وی، سړی په ګناهکاره کېږي سخت. او که د نورو خلکو هم زده وي نو بیا هم ښه کار یې نه وکړي، خو هغه ما چې د فرض عین په اندازه ګناهکاره نه دی. والله سبحانه وتعالی.